سلامونه نیک هیلي دوستانو، په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. د مایکروسافټ ورډ 2019 پښتو کورس دوهم درس ته ښه راغلاست. په تېر درس کې موږ او تاسو د ورډ څپه وپېژندله، د ورډ تعریف مو ووایه. نن غواړم په ورډ کې دا فونټ ګروپ درته ووایم. په هوم ټاب کې فونټ ګروپ درته وایم. زه لومړی غواړم دغه هوم ټاب مکمل درته خلاص کړم او د هغه څخه وروسته بیا فایل ټاب ته فایل منیو ته ولاړ شو. نو که موږ او تاسو یو څه خط لیکلی وي، ښه، تاسو فرض کړئ ما دا خط لیکلی دی، لیکنه مې کړې ده. نو زه غواړم د دې فونټ ورواړم یا ډیزاین ورواړم، د خط سره څه ډول معلوم سي. دا ټول د خط ډیزاینونه دي. دغه فونټونه دي، دا بیا ما د پښتو دپاره انسټال کړي دي. کله چې زه پښتو خط ولیکم کولی سم مختلف سټایلونه ورکړم. دغه بیا د انګلیسي دپاره دي. تاسو کولی سئ هر ډیزاین او هر سټایل چې تاسو پر اپلای کوئ کولی سئ. او همدارنګه تاسو کولی سئ د لیکنې سایز ورواړوئ، غټه کړئ، کوچنۍ کړئ. کولی سئ دلته هم لیکنه غټه کړئ، کولی سئ دلته هم کوچنۍ کړئ. دغه لیکنې ته پنډوالی ورکړئ. یعنې لیکنه یې څه پنډوالی لري، ایټالیک کوږوالی ورکړئ، انډرلاین لاندې لیکه ورکړئ. څه ډول لیکه لاندې ورکوئ، دوې لیکې، یوه لیکه، ټکي ټکي ورکوئ، هر رقم چې ورکوئ. تاسو کولی سئ چې پر دغه مابینځ باندې لیکه ورکړئ، د خط پر منځ باندې لیکه ورکړئ. بل سبسکریپټ او سوپرسکریپټ لرو. دا د دې لپاره پکارېږي، د مثال په ډول سره تاسو به لیدلي وي په کیمیا کې H2O لیکلي وي، دا دوه چې وي لاندې وي. نو دا موږ دوه انتخابوو او بیا پر سبسکریپټ باندې کلیک کوو. بیا نو دا رقم لیکل کېږي لاندې. او یا هم په ریاضي کې تاسې لیدلي چې X مربع جمع Y مربع. اوس دا دوه لوړ وي، د توان په شکل وي. نو دوه انتخابوو او سوپرسکریپټ باندې کلیک کوو. دوه انتخابوو او پر سوپرسکریپټ باندې کلیک کوو. او بل تاسو کولی سئ، تاسو فرض کړئ ما خط لیکلی دی، لیکنه مې کړې ده. نو زه غواړم د لیکنې ته یو ډیزاین ورکړم. صحیح دی، تاسو کولی سئ هر ډول ډیزاین چې وغواړئ کولی سئ چې ورکړئ. او تاسو کولی سئ خپله د لیکنې یوه شاته څنګه رنګ ورکړئ. زه غواړم چې لیکنې ته شاته داسې رنګ ورکړم. تاسو بیا به وروسته لیکنه انتخاب کړئ، خپله لیکنې ته څه ډول رنګ ورکوئ. ګورئ، یو د لیکنې یوه شاته رنګ دی چې هغه ته بیکګراونډ کلر وایي، او یو خپله لیکنې ته رنګ دی چې هغه ته ټکسټ کلر وایي. دغه ټکسټ کلر دی. تاسو څه ډول رنګ غواړئ چې ورکړئ. زه ورته وایم زه غواړم سپین رنګ ورکړم ټکسټ. بیکګراونډ کلر یې څنګه غواړئ، شاته باید څنګه رنګ ولري، دا رقم رنګ. صحیح دی. بل موږ او تاسو لرو سنټنس کیس، لوور کیس. دا کار کوي. اوس تاسو فرض کړئ د جملې د سر توری غټ نه دی، کوچنی. نو زه ورته وایم دغه پاراګراف انتخابوم او په دا پاراګراف کې د هرې جملې د سر توری باید غټ وي. سنټنس کیس د هرې جملې د سر توری غټ وي. دا توری غټ کړئ. که چیرې د بل ټکی دلته دی، دا جمله دلته خلاصه شوې ده، د بلې جملې د سر توری هم غټ وي. خو چون دا وختي غټ و نو اوس پر هماغه حال پرېښود. بل موږ تاسو لرو لوور کیس. ټوله توري د دغه پاراګراف یا د انتخاب شوي لیکنې ټول توري و کوچني تورو ته واړوئ. که غټ توري وي که کوچني وي ټول په کوچنیو تورو راته راوړئ. او بل اپر کیس دی. اپر کیس ټوله توري و غټو تورو ته واړوئ. که کوچني توري وي که غټ توري وي ټول توري و غټ تورو ته واړوه. کپیټلایز ایچ ورډ، د هر لغات د سر توری غټ کړه. اوس تاسو وینئ چې د دغه لغات د سر توری غټ دی. د هر لغات د سر توری غټه وي. تاسو وینئ په دا انتخاب شوې لیکنه کې د هر لغات د سر توری غټ دی. او بل ټاګل کیس بیا
غټ توري په کوچني توري اړوي، کوچني توري په غټ توري اړوي. اوس تاسو که چیرې موږ دغه انتخاب سوې لیکنه باندې ټاګل کیس اپلای کړو نو به څه چم وسي، دغه غټ توري به په کوچني توري واوړي او دا کوچني توري به په غټ توري واوړي، دا به په کوچني توري واوړي او نور به په غټ توري واوړي. نو راځو ټاګل کیس. تاسو وینئ چې ټول غټ توري په کوچني توري واوښتل او کوچني توري په غټ توري واوښتل. بل د هغه څخه وروسته موږ لرو کلیر فارمټینګ. کلیر فارمټینګ دا کار کوي، د مثال په ډول دا لیکنه ده، نو ما دلته یو څه غټه کړې ده، صحیح دي، دلته راغله، یا بولډ ایټالیک انډرلاین دا مې ورکړي دي. زه ورته دا فارمټ بیرته ځینې ایسته کړم. تاسو وینئ هغه بیرته خپل پخواني حالت ته راوست. پخوانی حالت یې هغه حالت دی چې مطلب فونټ سایز 11 دی او د فونټ چې هر یو موږ تغیر کړی وي بیرته یې خپل کلیبري یو فونټ دی هغه فونټ یې راولي. دغه لیکنه هم اوس موږ غټه کړې ده چې موږ تاسو خپل حالت ته راولو، دغونې کوچنۍ ده، ځکه چې کله تاسو د ورډ یوه نوې صفحه خلاصه کړئ یو لیکنه پکښې وکړئ همدومره ډیزاین لري. د فونټ سایز دا دی، سټایل یې همدا دی. نو کله چې موږ یو لیکنه غټه کړې وي یا بولډ ایټالیک هر شی ورکړی وي نو تاسو ورته وایاست چې دا کلیر فارمټینګ، بیرته یې خپل اصلي حالت ته راوړه. درنو دوستانو، د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. که چېرې تاسو د نن ورځې په درس کې کومه پوښتنه لرئ، کوم سوال لرئ، کولی شئ په کمنټ کې ولیکئ. ډېره ډېره مننه. د خدای په امان.